یو تبلیغی امیر صاحب راته خبره کوله زما شاګرد دی وی افریقې ته تلي تبلیغي جماعت کې وی هلته کې چې زمونږ هغه کال خپل ورځې پوره شوې هلته ټول خلک په ځنګلو کې ګرځي او بیا په ځنګل سره خوا کې دا سمندر دریاب د ډېر زیات دریابونه دي وی مونږ ورځې پوره شوې واپس راتلو مرکز ته نو یخني وه سمندر دریاب په غاړه ځنګل کې اونې ته ناست یو دا نمچی پخوله ډېره قیمتي چای وي خلک خپله پاڼو نه جوړوي او هغه څکي وی چای پخوله اور بلیږي او وی مونږ تیارې هم کوو چې یاره ځو مرکز ته چې دغه ځای نه جسته وخېږو پاکستان ته ځو وی زمونږ یو ملګری و هغه به ویښته تورول ږیره سر چې هلته لاړ نو هلته خو نه خپل شته او نه پردی نو بیا دا نه تورول چې واپس راته نو هغه وی چې ورېږه دا خپل ویښته برابر کم نو هغه سره هغه هیر هغه رنګ کلر چې دی پروت دی هغه خوش کړی دی په ډبي کې او هغه په ګومنځ رالی او ځان له ږیره لګیا د تورۍ شیشې ته ناست دی وی بیزوګانو په ځنګل کې ډېر زیات موږ سره به یې ټوقې لوبې کولې منډې به یې والې وی یو بیز راغی وی په لاس کې هغه چې کوم شي کې هغه سامان خوش کړی و یو یې هغه لاس کې ونیو او بل کې ډبې ونیوه او منډه یې کړې او د دریاب دې منځ ته یې دواړه ورشغال کړل هغه ملګري م حیران شو چې خدایه دا څه په مصیبت وړېده نیمه ږیره مې توره کړې ده نیمه سپینه ده دا خو لا شرم دی دا خلک به څه وایي اوس او په دې بانډه کې دا دارو هم نه میلاویږي ډېر زیات پریشانه دی موږ بیزو پسې منډې والې رانه لاړه غیبه شوه او دارو یې ترې غونډه غورځو وی دا اوس سوچ کوو چې دې غریب سره اوس څوک اوس نیمه خو توره ده نیمه سپینه ده دا خو شرم دی چې ته ښار ته به ځو نو پته نشته هلته به څه وخت رسو او څه به کېږي وی دې کې یو بیز راغی ډېر زیات و بیزوګان او چې کوم نغري کې مونږ چای پخو نو هغې کې څه ډکي ځان سره راوړل او هغې بل کړل او هغه ایرې په ډکي ځان ته راښکلې هغه په ځان مږي داسې او دې ملګري ته اشارې کوي مونږ دې ملګري ته وایي چې هلکه داروي دله راوړل هیر کلر راشه پورې کا وی هغه وایي چې په بل غم به مې واړوې مونږ وایي چې تا ته ګوري او تا ته په ګوتو اشارې هم درکوي او دی دله یقینا څه شی راوړی دی مونږ یې لکه پورې که نو که فایده یې وکړه ښه که نه نو دا دریاب دی صابون دی اوبه وینځې که وی سړی مجبوره وی هغه غیرې راواغېشتې او دا ږیره یې پې مکمل ومږله چې ږیره یې پې ومږله چې لږ ساعت تېر شو ویښتې ټول په ځمکه راوغورځېدل سړي ږیرې نه خلاص شو یا خدایا وی دې حد ته ورسېد ملګري چې په جړا شو چې دا خلک به څه وایي چې تبلیغ له لاړ نو ږیره یې خورېله او هسې نه چې دا سر خوړلې دا خو مصیبت ترې راونخېږي بیا به څه کوم ټوله ږیره یې لاندې وغورځېده موږ هم پریشان او خفه وو وی د مارونو چې موږ د هغه ځای نه راووتو ده ته مې مخ وتړه د خدای به خیر کړي څه بانې به کوو وی چې ږیره واپس راوخته تکه توره راووته یو ویښته پکې سپین نو ځکه نه په دنیا کې داسې د طب سنټر ماته وښایه او داسې ډاکټران ماته وښایه چې دا سپین ویښته لرې کړي او دله واپس تور راوبس رنګونه به پورې کوي لیکن دا پویه خدای شعور بیز دا ورکړې ده دا چې شمدید خبره ده چې هغه ویښته وغورځئ او واپس تک تور راوچت شي داسې بوټي م خدای پیدا کړي دي دا اکثر طالبانو ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هرې بیمارۍ علاج شته ما سوا د مرګ او د بوډاپۍ نه خو زموږ دماغ بعضو ته رسېږي او بعضو ته نه رسېږي دا شعور خدای بیز لا ورکړی دی نو دا ډېر څیزونه دي چې خدای پاک بیزوګانو له او حیواناتو له ورکړي دي خو کم خصوصیات چې الله انسان له ورکړي دي قسم دی که دا د بل شته